د پاکستان د طالبانو تحریک د منظور پښتین څخه ملاتړ اعلان کړ. ټي ټي پی وایي هیڅوک د پښتون ژغورنې په غورځنګ کار نه لري. دا چې ټي ټي پی دا پریکړه ولې او څنګه کړې، بشپړ حال څه دی؟ ویډیو تر پای وګورئ، په هر څه به پوه شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ټي ټي پی له خپلو غړو وغوښتل چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کار ونه لري. ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک له خپلو ټولو غړو غوښتي چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کار ونه لري او خپل ټول تمرکز د پاکستان پر پوځ او امنیتي ادارو وکړي. دغه تحریک نن په یوه خبرپاڼه کې پر خپلو جنګیالیو همدا راز غږ کړی چې په قومي جرګه کې د سوو پریکړو په اړه غلي پاتې سي او له هغوی سره کار ونه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د اکتوبر له 11 تر 14 پورې په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه جوړه سوه. د جرګې غوښتنه کړې چې په 2 میاشتو کې د پاکستان پوځ او د پاکستان طالب مجاهدین له ټولې پښتونخوا ووځي. خو ټي ټي پی له خپلو غړو غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو له فعالیتونو سره کار ونه لري او د جرګې د پریکړو په اړه هم تر راتلونکي وضاحت پورې غلي پاتې سي. په خبرپاڼه کې ټینګار سوی تر هغه وخته پورې د ټول مجاهدین که هغه جنګیالي وي او یا د ټولنیزو رسنیو فعالان باید د تحریک تګلاره غوره کړي او خپله ټوله توجه د ظالم، جابر او غاصب پوځ لوري ته واړوي. موږ په ځلونو ویلي چې زموږ هدف یوازې پوځ، امنیتي ارګانونه او د هغوی ملاتړي دي او پولیسو ته مو پیغام ورکړی چې تاسو زموږ اصلي هدف نه یاست. لطفاً په دې جګړه کې برخه مه اخلئ. پولیس ځایي اوسیدونکي دي خو د پوځ تر 90 سلنه ډیر غړي د پنجاب ایالت پورې تړاو لري چې هم یې ټي ټي پی او هم یې پښتون ژغورنې غورځنګ غاصب او بلوسګر بولي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.